السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له مسنجر څخه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. یعنې ملګرو ستاسو ملګری دي تاسو ته یې په مسنجر باندې ویډیو لیږلې دي. اوس که تاسو غواړئ چې هغه ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر روز د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ یو براوزر به خلاص کړئ. کله چې تاسو یو براوزر خلاص کړئ یا که یوسي براوزر وي یا کروم وي یا اوپیرا وي یعنې که هر براوزر تاسو خلاصوئ هغه براوزر به تاسو خلاص کړئ. د هغه رقم په هغه براوزر کې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې په هغه براوزر کې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو د هغه رقم ګوره ملګرو دغه اکاونټ دلته تاسو ته راسي. کله چې ملګرو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ اوس که تاسو ته هر چا ویډیو لیږلې وي نو هغه به تاسو څنګه ډاونلوډوئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. ګوره ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ میسیجز ته. کله چې ملګرو تاسو میسیجز ته ولاړاست د هغه رقم ګوره که تاسو ته هر چا میسیجان کړي وو نو هغه ټول میسیجان به دلته دی تاسو ته راواړوي. نو بیرته ګوره ملګرو زه میسیجز ته ځم. کله چې ګوره زه میسیجز ته رالم د هغه رقم هر څو ملګري چې مې دي شوکت خان شو د هغه رقم هر یو څیز ګوره ملګرو د هغه ټوټل دلته شته. یعنې که هر ملګری وي اوس یې ماته ویډیو لیږلې وي هغه ویډیو به زه اوس څنګه پیدا کوم او څنګه به یې ډاونلوډوم. ګوره ملګرو د اپنا ویر په نامه زما یو ملګری ده. کله چې زه د دې مسنجر خلاص کړم دې ماته که ویډیو لیږلې وله نو ویډیو به دلته راسي. ګوره ملګرو دلته ویډیو نشته زه به سوارې یوه ویډیو پیدا کوم. نو د هغه رقم ګوره ملګرو ما دلته یوه ویډیو پیدا کړله یعنې خپل ملګري ما ته راسینډ کړې ده. اوس زه غواړم چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړم. نو دا ویډیو به زه څنګه ډاونلوډوم صرف او صرف تاسو په هغه خپل ملګري په آی ډي باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو د خپل ملګري په آی ډي باندې کلیک وکړئ د هغه آی ډي به دلته تاسو ته خلاصه شي. یعنې ګوره ملګرو د ما ته دغه ویډیو راسینډ کړې ده. اوس زه غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم. نو د هغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دا ویډیو باندې. کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ ویډیو به دلته تاسو ته راواړوي. نو ملګرو کله چې تاسو دغه ویډیو دلته خلاصه شي د هغه رقم بیا تاسو په ویډیو باندې کلیک پسې وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ اوس دلته دی تاسو ته دوه اپشنونه درکوي. نو ملګرو په هغه دوه اپشنونو کې به ګوره ملګرو دا به ور تاسو الاو کوي. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کوئ ګوره دلته دی تاسو ته دوه اپشنونه درکوي. په دوه اپشنونو کې ګوره ملګرو یو د آنلاین یو د ډاونلوډ بل د پلی آنلاین. یعنې ملګرو کله چې تاسو آنلاین یې پلی کوئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او که چیرې تاسو ډاونلوډوله په دې باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم کوم یې نوم بدلوئ دلته تاسو نوم هم بدلوئ شي. نو ګوره ملګرو ما خان نوم ورکوئ د هغه رقم به ګوره ملګرو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ ګوره ویډیو ډاونلوډینګ به روان شي نو د هغه رقم به ستاسو ویډیو ډاونلوډ شي. ګوره ملګرو دلته ویډیو ډاونلوډیږي. کله چې دغه ویډیو ورسیږي مکمله شي نو ستاسو ویډیو به ستاسو په ګلري کې شوي وي یعنې ستاسو ویډیو به دلته دا رقم ډاونلوډ شي. نو په دا طریقه سره به تاسو کولی شئ چې له مسنجر څخه د هر چا ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې ویډیو خامخا در سره لایک کړئ. ګوره ملګرو بس دا ویډیو زه پلی کوم. ګوره ملګرو دغه ویډیو تاسو ولیدله چې دا ما ډاونلوډ کړه. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې. که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.